له ولایتونو د کالدارو لمن ټوله او نوره به ګلالي افغانۍ چلیږي. دغه خوندور زیری تر پایه را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پاکستاني کالدارو د مخنیوي او د افغانیو د ترویج پروسه په بشپړ ډول ښه روانه ده او اوس پر کالدارو راکړه ورکړه نه تر سترګو کیږي. ټول هیوادوال په افغانیو راکړه ورکړه تر سره کوي. د کالدارو د بندیدو کمپاین که څه هم له پکتیا پیل شو، خو هلته دا پروسه لومړی کې یو شمېر کسانو د شخصي ګټو لپاره ناکامه کړه. وروسته بیا په خوست کې دا کمپاین پیل شو. د دغه ولایت والی حلیم پیدایي بیا پوره مبارزه وکړه او له نورو والیانو وړاندې دی او تقریبا د کالداري لمنې ټوله کړې. خوست کې امنیتي ارګانونو عوامو خلکو د والي د ګام پوره ملاتړ وکړ. له خوست وروسته په ننګرهار کې بیا د کالداري ختمېدو لپاره پراخه مبارزه وشوه او په دغه برخه کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخېل خپله دنده ښه سرته رسولې. له دې ولایتونو وروسته کونړ، لغمان، غزني او نورو ولایتونو کې هم د کالداري بندېدو لپاره مبارزه پیل شوې او ژر به لمن ورټوله شي. په یادو ولایتونو کې دغه بریالي کمپاین څخه په څرګند ډول معلومیږي چې نور په هیواد کې د کالدارو لمن ټوله شوې ده او له دې وروسته به هېڅوک په کالدارو راکړه ورکړه ونشي کولی. همداراز په تورخم دروازه کې هم د کالدارو پر راوړلو بندیز لګول شوی دی. پر افغانیو راکړې ورکړې سره به مو نه یوازې خپل پولي واحد ته درناوی کړی وي، بلکې د خپلو پیسو ارزښت به مو نور هم زیات کړی وي. بلخوا د پاکستاني کالدارو ارزښت به مو نور هم کم کړی وي. او بله دا خبره مناسبه هم نه ده چې په خپل هیواد کې د پردي پولي واحدونه وچلیږي. نو دا د حکومت ډیر په ګام ځای دی. یو وخت اشرف غني ویلي و چې کالداري او نور پولي واحدونه باید ختم شي او د هیواد دننه معاملات باید په افغانیو وشي. د هیواد د پرت غوښتنه هم دا ده چې په خپلو افغانیو راکړه ورکړه وکړو. ځینې ستونزې هم شته، هغه دا چې په بازار کې واړه بانک نوټونه کم دي، خو د افغانستان بانک وایي چې دا ستونزه به ژر حل شي. نو هیله ده چې هم دا لړۍ هم دا شان ادامه پیدا کړي او دا ځلې دښمن پولي واحد کالدار د جنال اکثره یو ځای زموږ له هیواده ختمه شي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ که په خوست او ننګرهار کې خپل نظرونه هم راته حتما ولیکئ. دا وه د کالدارو په مناسبت زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوي وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.